محسن داوړ ولي وزیر کابل ته له تود هرکلي سره راورسېدل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ مشران او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ ولي وزیر ارګ ته د ولسمشر غني د لوړي مراسمو کې د ګډون په موخه کابل ته راورسېدل. دوی دواړه پرون له هوایي ډګره ګرځول شوي وو او د تګ اجازه نه ورکړل شوې، خو وروسته بیا د پاکستان لومړي وزیر عمران خان دوی ته اجازه ورکړه او وی ویل چې دوی کولی شي په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. په هر حال له هغه وروسته پروازونه نه وو او دوی هم باید د تورخم له لارې په ځمکنۍ لاره راغلي وای. دوی سهار وختي له کوزې پښتونخوا را روان شول او لومړی په تورخم کې د افغان چارواکو او افغان ځواکونو لخوا تود هرکلی وشو. وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په بدرګه چې د دوی امنیت نیولی و د ننګرهار ولایت مقام ته ولاړل چې هلته د ننګرهار د والي شاه محمود میاخیل له تود هرکلي سره مخ شول او دوی ته یې ځانګړې ډالۍ د عزت پګړۍ او چپنې هم ورکړې. د ننګرهار والي دوی ته وویل چې دا د دوی خپل کور دی او هر وخت چې کولی شي راشي او هغوی ته یې وویل چې که بیا دلته راشي د باچا خان او نورو مقبرو ته به هم ورشي. په هر حال هلته له یو څه وخت تېرولو او له رسنیو سره له خبرو وروسته له کابله ورغلي چورلکه کې چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل هم پکې وو، دوی کابل ته راغلل او نیغ په نیغه ارګ ته ولاړل. په هر حال د دوی بې ساری هرکلی وشو او ټول افغانان د دوی راتګ ته خوشحاله دي. محسن داوړ ولي وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د خپل پلار او نیکه کور ته په راتګ خوشحاله دي او د افغانانو له هرکلي دومره خوشحاله دي چې په الفاظو کې یې نشي بیانولی. په هر حال دوی اوس په ارګ کې دي او د ولسمشر غني د لوړي په مراسمو کې به ګډون وکړي. موږ دې دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایو او له حکومته او په ځانګړي ډول د شاه محمود میاخیل نه مننه کوو چې دوی ته په ځانګړي ډول ښه راغلاست ووایه. په هر حال تاسو د دوی د راتګ په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.